د نن ورځې څو مهم او تازه خبرونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون له پښتنو توکمیزې جرګې وروسته له پرله پسې ګواښونو سره مخ دی او له تیرو 2 اونیو راهیسې د رسنیو او ټولیزو وګړو پر وړاندې نه دی راڅرګند شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې سرچینې افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې پښتون هممهاله د ترور ډلې او امنیتي ځواکونو لخوا تر څار لاندې دی. نوموړي ونه ویل چې د ترور ډله څوک ده، خو له دې وړاندې د دغه غورځنګ مشرانو خبرداری ورکړی چې که پښتون ته زیان ورسیږي مسؤلیت به د پاکستان د امنیتي ادارو پر غاړه وي. د پاکستان واکمنۍ د اکتوبر پر 6 د پښتون ژغورنې غورځنګ د منشو غورځنګونو په نوملړ کې ګډ کړ او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. نن سهار د کابل ښار د صنعتي پارک د کاک پولیسټرین توکو په یوې تولیدي کارخونه کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې وروسته د اور وژنې ډلې اور کنټرول کړی دی. زاویې رسنۍ ته سرچینې د څو ویډیوګانو او انځورونو په استولو سره ویلي چې په دغه اور لګېدنه کې چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. د دغې کارخونې مشر خان محمد تاجک وایي د اور لګېدنې لامل د کارمندانو بې پامي وه. له اسلامي امارت سره د دوحې تړون لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد یو ځل بیا پر افغانستان د اوسني وضعیت راتلو لامل له اسلامي امارت سره د خبرو اترو د بهیر ناکامي یاده کړې ده. نوموړی وایي د خبرو اترو لپاره د ډلې لارښوونه ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله کوله. یوه همغږې ډله جوړه شوې وه خو د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور د زامنو په شان ځینې کسان هم پکې وو چې هغوی ځاني اجنډاوې درلودې او له اسلامي امارت سره به یې پټې لیدنې کولې. ځینې نور کسان هم دغسې وو خو اوس یې ټول جزئیات دلته نشم څرګندولی. ځانګړي لوري وو چې ځانګړي اجنډاوې مخ ته وړلې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان د ځانګړو دلیلونو توکمیزو مسلو له وجې ډیر پیچلی دی. د نوموړي دې څرګندونو ته په ځواب کې د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونو لیکلي د خبرو اترو لپاره په همدې ترکیب د ډلې جوړولو ټینګار خو همدې زلمی خلیلزاد کاوه، نو چې نن ترې ولې شکایت کوي. د کابل له سروبي ولسوالۍ څخه یوې سرچینې زاویې رسنۍ ته یوه ویډیو استولې او ډیروي یو موټرسایکل له ګاډي سره ټکر کړی. موټرسایکل چلونکی له خپل 4 کلن زوی سره یو ځای مړ شوی دی. پیښه د کابل پر وخت ماسخوتن رامنځته شوې ده. یو شمیر افغان ناروغان چې روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته تللي وایي د تورخم په دروازه کې پاکستاني پولیسو ترې بډې اخیستې دي. دا افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان روغتیایي ویزې ترلاسوي وایي پاکستان ته د تګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانیو چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یوه له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره لدی چې ویزا نسخې او قانوني اسناد لرل خو د تورخم په دروازه کې یې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ما په ډېرې سختۍ روغتیایي ویزا ترلاسه کړه، نسخې مې هم راسره وي او تورخم ته راغلمه. لږ تر لږه 2 ګړۍ وروسته زما وار شو. کله چې مې ورته ویزا وښودله نو هغوی ویل چې ته ناروغه نه یې. ما ورته ویل چې زما نسخه وګورئ، ما ویزه اخیستې ده خو هغوی ونه منله. زه درېدای هم نشومه. بیا یو کس راغی او راته یې وویل چې مور یې پیسې ورکړه، کار به دې وشي. 15,000 کالدار یې واخیستي او بیا یې اجازه راکړه. یو بل افغان محمد علي وایي په تورخم کې ترې پاکستاني پولیسو له هغو پیسو چې د میرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وي بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده. د پاکستان پوځ وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2 شخړو او بیلابیلو اپریشنونو کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. اسوسییټډ پریس خبري رسنۍ د پاکستان د پوځ د خبرپاڼې له مخې لیکلي چې 4 وسلوال د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د بلوچستان ایالت په کچ سیمه کې ووژل شول. په بلوچستان کې دغه وسلوال مخالفان څو ورځې وروسته تر هغه وژل کیږي چې یو ځانمرګي بریدګر په کوټه کې د اورګاډي په یو تمځي کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او څه باندې 15 نورې ټپیان کړل. د بلوڅ بیلتون غوښتونکو یوې ډلې د بلوڅ ازادي غوښتونکي پوځ
د هغه برید مسؤلیت ومانه. د پاکستان پوځ په یوه بله خبرپاڼه کې لیکلي ځواکونو یې د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر یو پټنځي برید کړی چې هلته هم د دوی په وینا 8 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. پاکستاني طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د الجزیرې ټلویزیون د راپور له مخې د اسرائیل پوځ یادونه کوي چې په تیره اونۍ کې د لبنان سویل کې د حزب الله د 200 جنګیالیو د وژلو ترڅنګ د حزب الله تر 140 ډیر توغندي هم له منځه وړي دي. دغه راپور چې د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د لړم پر 40 خپور شوی اسرائیلي چارواکو یادونه کړې چې په تیره اونۍ کې یې د حزب الله ډلې 200 جنګیالي وژلي دي. همدارنګه په راپور کې ډیره شوې چې په تیره اونۍ کې یې د لبنان په سویل کې د حزب الله ډلې 140 راکېټونه هم له منځه وړي دي. د خراسان ډایري په نوم پاکستاني رسنۍ د امنیتي سرچینو پر بنسټ راپور ورکړی چې نن سهار د بلوچستان د زیارت په منګي سیمه کې د یو میجر په ګډون 2 پوځیان وژل شوي. د پاکستان امنیتي ادارو لا پر اړه معلومات نه دي ورکړي. د خراسان ډایري په نوم پاکستاني رسنۍ نن د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د لړم پر 40 پر خپل ایکس پاڼه د خپل سرچینو پر بنسټ لیکلي چې نن سهار د بلوچستان د زیارت ولسوالۍ په منګي سیمه کې د یو میجر په ګډون لږ تر لږه 2 پوځیان وژل شوي. ویل کېږي دغو پوځیانو په یاد سیمه کې ګزمه کوله چې پوځي ګاډه یې د لار غاړې په یو ماین ور برابر شو او چاودنه وشوه. د دغه پیښې مسؤلیت بلوچ بیلتون پالو پر غاړه اخیستی او ډیره کړې ده چې د برید موخه د پاکستاني پوځ هغه ګاډی و چې له دغې سیمې تیرېده او د منګي ډیم ته پر لاره و. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وروستیو ناامنیو او جګړو په دوام تیره ورځ د پاکستان پوځ ویلي و چې د بلوچستان او وزیرستان په 2 بیلو بریدونو کې 12 وسلوال وژلي دي. په ارزګان کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې پر سر د شخړې له امله یو کس خپل د تره زوی وژلی. سرچینو د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د لړم پر 40 اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه پرون د دهراود ولسوالۍ په لبلان سیمه کې شوې ده. په ارزګان کې ځایي طالب چارواکو هم دغه پیښه منلې ده. د سرچینو د معلوماتو له مخې چې وژونکی په تېښته بریالی شوی دی. دا په داسې مهال کې ده چې تر دې وړاندې هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې ورته پیښې شوې وې. څو ورځې وړاندې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر د شخړې له امله یو کس خپل ورور د چړو په ګزارونو وژلی و. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.